سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشه نن درې نه چې د 1409 کال د سلواغې د اومې او د 2021 کال د جنوري ل 28 سره برابر ده. په مليوري نیوز د نن شپې خبري ټولګي تر راګرځو. په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکی. تهران ته د طالب پلاوي سفر هیله او خبرګونونه. ولسمشر غنی او سیاسي مشرانو پر سیاسي اجماع او مطلوبي سولې ټینګار کړي. امرالله صالح د سیګار ورسته راپور بیا اساس او جلی بللې. او د کریمي بلوچ پلاویان وایي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. تهران ته د طالب پلاوي سفر هیله او خبرګونونه. د ایران پر رسمي بلنه دوحه کې طالب پلاوی چې مشري د قطر سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر کوي نن ورځ تهران ته لاړ. طالب وایان ډاکټر محمد نعیم رسنۍ ته دغه خبر پخلی کړی. د افغانستان د سولې د سیمې اجماع په اړه د افغان حکومت او طالب استازو د سیمې هیوادونو او په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران ته په دې وروستۍ کې سفرونه کړي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې اند دي چې دا ډول سفرونه افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې ښکارندویي کوي. خو ځینې نور بیا د اندېښنې لري چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر د خپلو ګټو لپاره وکاروي او خنډونه پکې رامنځته کړي. ولسمشر غنی او سیاسي مشرانو پر سیاسي اجماع او مطلوبي سولې ټینګار کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې له پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله او استاد عبدالرب رسول صاحب سره په ګلخانې مڼۍ کې کتلي. د ارګ لوري په دې مخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي هم حضور درلود. د هیواد پر روان وضعیت د بحث ترڅنګ پر اوربند د تاوتریخوالي کموالي سیاسي اجماع او مطلوبي سولې پر راتګ چې د افغانستان د ثبات او وینې ودرېدو لامل کیږي ټینګار شوی. د خبرپاڼې په وینا چې غنی په ټینګار سره وویل د هیواد په دغو حساسو شرایطو کې به د سولې پروسې په اړه له ولسونو سیاسي شخصیتونو او بیلابیلو اقشارو سره د سلا او مشورې لړۍ دوام ولري. امرالله صالح د سیګار وروستی راپور بیا اساس او جلی بللی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د سیګار هغه راپور چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر یې د ناقانونه پیسو د لیږد په اړه خپور کړی بیا اساس او جلی بللی. له هغه وروسته چې څو ورځې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په تړاو د بینوم الوتنو د پروازونو په تړاو څرګندونې وکړې. 13 ورځ سیګار راپور خپور کړ چې لیات هوایي ډګر په ځینو ځانګړو الوتکو کې د پیسو لیږد ترسره کیږي. هغه مهال د حزب اسلامي مشر څرګندونې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو لخوا رد او بیا اساس وبلل شوې او تازه نن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا د فساد پر تړاو د سیګار وروستی راپور بیا اساس او جلی بلل شوی. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم پام راګرځو بهرنیو خبرونو ته. د کریمي بلوچ پلاویان وایي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی. د سیاسي فعال کریمي بلوچ مړی د بلوچستان په تم سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د بلوچستان یوه فعاله چې په پاکستان کې د ورکو بلوچو لپاره کمپاین کوو او کاناډا کې اوسېده د 13 دسمبر میاشتې پر 21 د دې هیواد په تورنټو ښار کې بېدرکه شوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل شو. د کریمي بلوچ مړی چې تقریبا یوه میاشت وروسته بلوچستان ته راولېږدول شو پلاویان وایي چې هغه د پاکستان استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی ده. د پلاویانو په خبره چې کریمه بلوچ شاوخوا 15 کاله وړاندې له هغه وروسته له پاکستانه بهر لاړه چې دلته یې ژوند ته خطر و. او دا هم یو اقتصادي خبر. د 22 صنعتي شرکتونو سره د ځمکو د ویش قراردادونه لاسلیک شول. په 22 صنعتي تولیدي شرکتونو د ځمکې د پلورلو قرارداد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صنعتي پارکونو د عمومي ریاست او د اړونده قراردادي شرکتونو ترمنځ د دغه وزارت د وزیر نثار احمد غوریاني په حضور کې لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزیر همدارس د هیواد په صنعتي پارکونو کې د پانګوالو له پانګونې څخه د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې دغه پانګونه کولی شي چې افغانستان له یوه وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدل کړي. د یادونې وړ ده چې له 22 شرکتونو څخه چې قراردادونه یې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ترلاسه کړل 26 شرکتونه د خوست ولایت په سماوات صنعتي پارک او یو شرکت د کابل په بریکاب زراعتي صنعتي پارک کې ځمکې ترلاسه کړلې. قدرمن لیدونکو دا والی روحي نیوز څخه د نن شپې خبري ټولګه تر بیا مو په لاس سپارم. Audio Jungle.